خویندرونو په موږ او تاسو باندې داسې وژنې راغلي چې حد نه لري او ثاني نه لري چې ټول افغانان په دې باندې پوهه دي. څوک ډېر څوک لږ ودردېدل او لا هم دردېږي، خو چې د اول نه تر اخره پورې تر ننه پورې ورته سړی پام وکړه. موږ چې مړه شوي یو خو پرېږده، مرګونه خو څوک په تبه مړ شي، څوک په زکام مړ شي، څوک په ناسور مړ شي، څوک کمر نه وغورځېږي، څوک کوهي کې وغورځېږي، څوک څنګه او څوک څنګه چې مرګونه دي. بیا اجتماعي وژل کېدل، ټول وژل کېدل. منګه ټول وژنه وایو. ټول وژنه منګه داسې ووژل شو چې منګه داسې هم چې بیخي د هیڅ وزر او معذورت نه مانه، داسې دښمن سره هم لاسه ګریوان شو. بیا داسې چې یو چل راته جوړ کړ، داسې سره هم لاسو ګریوان شو چې وای وژلو. بل 15 کاله کېږي چې موږ د داسې یو دښمن سره لاسو ګریوان یو چې چلونه راته جوړي. موږ په دښمنۍ وژلو، موږ په دوستۍ وژلو، موږ په چل وژلو. چې کله ټول ملت ور باندې پوشي، بیا په موږ کې داسې خلک وروزي چې په هغې باندې موږ وژني، هغه په موږ وژني. کله موږ ښه مسلمانان کړو وای وژلو، کله موږ غټ کافران کړو وای وژلو، کله موږ خاینان کړو وای وژلو، کله موږ د دشمنۍ په تورن کړو وای وژلو. هغه کرښې چې منځ کې کش کړي دي هغه خو 115 کاله وشو. هغه خو دي، هغه دا ټول لارې او دا ټول ترتیبونه او دا ټول پلانونه چې کومو د همدې وژلو دپاره دا زه چې وایم چې داسې لارو باندې وژلو چې مخامخ نه راځي. یو خو داسې دښمنو لکه روس چې راغی او شین زورو هیڅ نه منل، وژلو یې. بیا ورپسې داسې دښمن راغی چې لارې راته جوړه کړه چې په تفصیل کې نظم. خو من د وژلو سره لاسو ګریوان یو. زمونږ ټول وژنه روانه ده، زمونږ اجتماعي وژنې روانې دي. لکه موږ او تاسې چې ګورو، موږ په زامنو باندې وژني، موږ په پلرونو باندې ووژلو. زامن راته داسې وروزل چې پلار ورته داسې غټ کافر که چې ور باندې وژني، ملت ورته کافر کا، خاوره ورته کافر کا، کام ورته کافر کا، خپل مولا ورته کافر کا او پردی مولا ورته مسلمان شي. دا خو موږ او تاسې اوس دستي ګورو. دا لږ ساعت مخکې د یو چا سره په خبرې شوم، ما د یو بل چا د مولا یو څه بد وویل، د دستي ماته د خپل مولا، یعنی زموږ د افغانانو د پښتنو مولایانو چې دی کافر، دی کافر، دی د کفر ایجنټ، دی د کفر ایجنټ. یعنی دا هغه کارونه دي چې دښمنانو په موږ او تاسې باندې وکړل. د خلکو په کورونو کې داسې کافر دي چې هغوی مشرک نه دي، هغوی اهل کتاب هم نه دي چې موږ ورته کافر وي. هغوی داسې کافر دي چې هغه دهریان دي، هیڅ نه مني، لیکن هغوی سره ژوند کوي. هماغه خلک چې موږ روزي ښه ورسره ژوند کوي، ښه یو بل ته قدر لري، ښه یو بل سره مینه کوي او د یو بل سره ښه سم معاملات کوي. خو موږ او تاسو ته پلار دښمن کا، زوی راته دښمن کا، تر زوی راته دښمن کا، مولا راته دښمن کا، مفتی راته دښمن کا. زمونږ او تاسو هغه ټولنه چې هغه د زرونو کالونه د خدای په کتابونو باندې را روانه ده، او کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغله د په سلو کې 100% مسلمانان شوي دي، هغه کافر کاندي او وژني. نو دا هغه لارې دي چې هغه د ټول وژنې لارې دي او موږ ور باندې وژني. او بیا په هغې کې دا چې ژبه ترې واخلي وی وژنه، په هغې کې دا چې دود او دستور ورنه واخله وی وژني، او په هغې کې دا چې خپله خاورې نه کډوال کا وی وژني. غریب په داسې حال کې شي چې د ډوډۍ خوراک تار، یعنی خپل بچی نشي ساتلی، خپل مور او پلار نشي ساتلی، هغه به بیا د ځان څه غم وکړه او هغه به د ملت او د کام او د خاورې څه غم وکړه. نو دا ټول وژنې دي چې په موږ او تاسې باندې را روانې دي او لا هم زیاتېږي که موږ او تاسې لاسونه سره ورنکړو. زموږ او تاسې علما کرام، مولایان، طالبان، مجاهدین، انجینران، تجاران، هټیوال او کروندګر او څومره چې اوزګار خیل دي او ورسره دغه
ډولونه چې وي او دا ستاسې او زمونږ د ساتیرۍ دپاره چې کوم کارونه کوي دا ټول به سره یو ځای کېږو، ټول به یو موټی کېږو او ځان به د دې ټول وژنې نه او دا موږ او تاسو ته د خدای امر دی څوک چې په خپل ځان باندې په خپل کورنۍ باندې په خپل ملت او قام او خاورې باندې ننګ نه کوي هغه کې دین نشته، هغه دین نه لري. دا مذهب ما ته خولې ته نه راځي، نه پوهېږم چې څنګه دا مذهبونه چې دا بې مذهبه دی، فکر کوم بې دینه دی، دین اسلام نه لري، لکه د یهود چې شو دین لري یا دا نور چې شو عیسایان چې شو، دغسې موږ او تاسې دین لرو چې هغه دین اسلام دی، هغه خدای او رسول دی، قرآن او حدیث دی، هغه دین نه لري. ځکه چې دین اسلام خدای او قرآن او حدیث خدای او رسول موږ ته اول نه اول د مور او پلار د خویندرونو ورپسې دا کام قبیل دی او خپله خاوره ده د هغې امر کړی دی. نو کله چې موږ او تاسې په دې باندې ننګ نه کوو، په کیسې کې نه یو او مازې ډوډۍ پیدا کړو چې خپل بچي وساتو، داسې حیوانات ژوي هم کوي. نو راځئ چې سره یو شو، یو د بل نه قربان شو، د خپلو علما کرامو سپکاوی مه کوئ، د خپلو علما کرامو سپکاوی د خپل دین سپکاوی دی، د خدای او د رسول او د قرآن او د حدیث سپکاوی دی. دا چې څوک هغه مسلمان نه پاتې کېږي. ها البته دا موږ وایو چې علما کرامو ته وایو چې علما کرامو دا ستاسو په مخ کې چې دا ستاسو په لیکو کې چې دغه شیطانان ځای په ځای شوي او دښمن ځای په ځای کړي دا وپېژنئ او د منځه یې وباسئ. علما کرام زمونږ ژوند دی، زمونږ ځان دی، زمونږ د نړۍ او زمونږ د مرګ نه وروست د ژوند لارښودان دي. د دوی به هېڅ کله موږ او تاسې سپکاوی نه کوو، خو د دوی په خوا کې چې د دوی دشمنان دي او د دوی بدنامي کوي د قرآن او د حدیث کوي، د خدای او د رسول کوي، د هغوی سپکاوی باید دوی هم وکړه او موږ یې هم وکړو، بلکې ګوته پې کېږدو چې دا دی. دا نه چې ملیان داسې او طالبان داسې او مجاهدین داسې، دا غلطې لارې دي. د دې نه باید ځان وباسو. ګناهګار وي، بې ګناه وي، مسلمان وي، کافر وي، ښه وي او بد وي، تور وي او سپین وي، باید ټول سره ونه لړو. الله مخاد و آباد لره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.